کچیرې زه درته ووایم چې یو مسلمان عالم و چې د انسان د بدن یو له مهم رازونو کشف کړ، ته به باور وکړې دا هغه څوک و چې تر اروپایانو سلګونه کاله وړاندې د وینې د جریان حقیقت وموند. دا و ابن النفیس د طب یو نابغه. ابن النفیس چې اصلي نوم یې علاءالدین ابوالحسن علي ابن ابي الحسن دی، د 1214 میلادي کال شاوخوا د دمشق په یو ښار کې زیږېدلی و. هغه خپل ابتدایي تعلیم د دمشق په مشهور روغتون البیمارستان النوري کې وکړ او ډېر ژر د طب د فلسفې او فقه یو نامتو عالم شو. ابن النفیس یو داسې کشف وکړ چې وروسته د طب نړۍ بدلوله. هغه دا وموندله چې وینه مستقیم له زړه نه بدن ته نه ځي، بلکې لومړی سږو ته ځي، اکسیجن اخلي او بیا بیرته زړه ته راځي. دا کشف د وینې کوچنی دوران نومیږي او دا هغه څه و چې اروپایانو 100 کاله وروسته وموند. خو ابن النفیس یوازې دا نو، هغه د طب یو ستر کتاب الموجز فی الطب ولیکه چې د پیړیو لپاره د طبي زده کوونکو لپاره مهم کتاب و. همداراز د ابن سینا مشهوره طبي کتاب القانون یې وڅېړو او د هغه د ځینو تیوریو اصلاح یې وکړه. ابن النفیس یوازې عالم نه و، بلکې د اسلامي تمدن یو روښانه ستوری و. هغه موږ ته ښایي چې مسلمانان د علم او تحقیق مخکښان ول، نه یوازې د خپل وخت بلکې د راتلونکي نسلونو لپاره یې هم لوی خدمتونه کړي. ابن النفیس وویل علم هیڅکله نه ختمیږي، بلکې هغه هر نسل ته د لا زیاتو کشفونو دروازې پرانیزي. نو نن چې موږ د طب ساینس او تحقیقات لرو، باید وپوهیږو چې دا یو داسې میراث دی چې زموږ مسلمانانو عالمانو هم جوړ کړي. که دا معلومات درته جالب وي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.